اوس خبره د روجو ده د رمضان ده نو یو څو مسایل د روجې د رمضان د الله نورې بیانوي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره په شپه د رجوع کې یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره. د رجوع په شپو کې د بیبیانو سره میلاوېده الله وایي څه دي؟ حلال دي. سبحان الله، د اسلام په شروع کې ډېر سخت حکم او هغه دا چې چا به روژه ماتې وکړو، یعنې ماښام نور ډوب شو روژه ماتې وشو، د دې نه وروسته که څوک اوده شو نو په ده باندې بیا خوراک څښاک او د ښځې سره کوروالی دا څه شو؟ دا بند شو تو سبا روژه ماتې پورې. نو پای کې یو مشهوره واقعه چې هغه د ډېرو محدثینو راوړې ده د قیس ابن صرمه الانصاري رضی الله عنه واقعه ده. ځکه علما دې په شان نزول کې ذکر کوي هغه ده چې دا یو غریب سړی و، پټي ته به تو راتو. نو یو ورځ د پټي نه راغی، ډېر ستړی و، کور ته راغی او ښځې ته یې وی چې خوراک راله راواله وږی شوی روجې وه. نو دغه د روژه ماتې ټیم دی او بس دی راغی او بس وی راله. نو ښځه غریبه ګرځېده چې دا خوراک ور وګوري نو په دومره کې دی اوده شوی. هلته چې اوده شوې نو بس په ده باندې خوراک بیا بند شو، ښځې سره نزدېکت هم بند شو. نو سبا بیا روژه وه هغه شان، نو بیا بېهوشه شو. په دویمه ورځ بیا بېهوشي راله، نو الله دا آیت نازل کړو. دغه شان عمر بن خطاب او کعب رضی الله عنه یا رضی الله عنهما دې دواړو نه په سهو سره جما شوي وه د بیبیانو سره. نو ډېر پرې خفه و. د شپې د ښځو سره کوروالی د اسلام په اوله کې په روژه کې د نه وه، اوله کې چې کله دا روژه پره شو نو د دوی نه جما شوې وه. نو په هغې ډېر زیات خفه و، رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې یا رسول الله کار رانه شوی دی، د روجو په شپو کې زموږ نه د بیبیانو سره کوروالی شوی دی. الله سبحانه وتعالی خبر اسانه کړه، د آیت نازل کړو. څه مهربان رب دی. نو یې سړی وایي چې الله ولي یو خبره د مخکې لږه سخته کړي بیا اسانه کړي؟ د دې دپاره چې تا ته هغه خپل نعمت راښکاره کړي او خپل رحمت او شفقت راښکاره کوي او دا درته راښکاره کوي چې ګوره زه په هر څه باندې قادر یم، او دا درته راښکاره کوي چې زما نه ګوره څوک تپوس نشي کولی چې څه کوم هغه کومه. نو الله وایي جایز دي، حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره په شپه د روجو کې یو ځای کېدل د خپلو بیبیانو سره. نو نور چې ډوب شي او د سحر د راختو پورې جایز دي چې یو سړی د خپلې بیبي سره کوروالی کوي.